دا یو ورو سوال کړی او دا به اخرنی سوال والو ځکه چې نور سوالونه لږ تفصیل غواړي. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس راولګي او د چا د طرف نه صدقه ورکړي، هغه مړلی کس صدقه یې د پلار د طرف نه ورکړه، مړلی یا مور د طرف نه یا رور یا ملګری یا استاد، ده ته د صدقې اجر میلاویږي او که نه؟ زما د جواب نه مخکې ځم چې تاسو جواب ورکړئ. دغه بله مسله ده. سوال دغه نه و، سوال دا و چې زه اوس مړ شم او ته صدقه زما د طرف نه ورکړې، ما ته خو صدقه رارسي، مړي طرف نه صدقه کولی شي که نه شي؟ کولی شي. تا ته به اجر میلاوي؟ د څه اجر؟ بارک الله فیک. د دې احسان د الله نه دا امید دی چې د دوی اجر یو شان دی. یو خو دا مسله ده چې صدقه د مړي نه د مړي طرف نه کول باجماع المسلمین دا جایز دی، ثواب ورته رسي او اجر د متصدق ته میلاویږي چې اجر صدقه ورکړي، هغې به ته دلیل وښوي انشاءالله. او زموږ هره خبره الحمدلله په دلیل سره او ځکه خو د اکثر یاران زموږ نه خپوي دلیل ټکي سره یې نه لګي. ما د یو مفتي صاحب نشست کتو د سوال جواباتو، اوس عوام خو پوه شوي دي، عوام چې سوال کوي نو لکه وایي دلیل پسې دی، نو اوس هغه پخواني قصې نشته هغه چې کېږي او نه کېږي او کېږي او نه کېږي او کېږي او نه کېږي، صرف دا نو هغه به څه وي ته پته چې اوس خلک نشم راټینګولی، بس چې خلک راته بیا وایي چې وګوره ته چې توابیان وایي او دغه خوارې خبرې سره دلیل بیانوي، نو هغه به داسې وي. او دا کار کېږي دې باب کې حدیثونه شته او دا کار نه کېږي دې باب کې حدیثونه شته. بیا دې خبره ډم کړې دا ته کوم باب یادې او کوم حدیث یادې هېڅ پته یې نه دی، خو او دې باب کې حدیثونه شته. یو جواب پکې دا و او کتابونو دا مسله راغسته ده، دلیل واوره ده، دلیل څه دی؟ کتابونو خو ډېر څه راغسته چې کتاب کې راشي بس به دلیل راشي. سبحان الله، حیران به شي د بعضو خلکو د کارونو او کتابونو یې راغسته. دلیل په دې دا دی په صحیح مسلم کې حدیث دی، عائشہ رضی اللہ عنہ وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له یو کس راغی وی یا رسول الله وی زما مور اچانک مړه شوه، وخت ورته میلاو نه شو چې څه ویلی، خو زما دا یقین او ګمان دی که چېرته دې خبره کړې وی نو دې به د صدقې خبره کړې وی چې زما د طرف نه څه ورکوي، یا به ویلی وی چې دا غریبانو الله ورکوي. یا رسول الله فلی اجر ان اتصدق عنها، الله ولا اجر راکړي چې زه د هغې طرف نه صدقه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل نعم. مور ته به دې اجر میلاوي شي، تا ته هم اجر میلاوي او د الله پراخه خزانې دي الحمدلله. د الله په خزانو کې څه کمی راځي؟ څه کمی پکې راځي چې دواړو له اجر ورکړي؟ هېڅ کمی پکې نه راځي. د هغه د طرف نه خو صدقه شوه ته خو اجر میلاوي، ده چې د هغه سره دا کومه ښېګړه وکړه، کومه خیرخواهي وکړه او دا مال یې د هغه دپاره قربان کړو او ورکړو چې زه د ده د طرف نه الله په نوم شو، نو ده ته اجر هغه میلاویږي. والله اعلم. په دې سره د نشست اختتام ته ورسېدو، سوالونه باقي هم ډېر پاتې دي خو دا وخت ختم شو. انشاءالله پر روان نشست کې به د دې باقي سوالاتو جوابات کوو. الله دې موږ پوه کړي په دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.